محقق او د هغه مختلف ژوند له نورو سیاستوال نه. محقق د 15 کلنۍ په لور روان دی. هغه د بلخ په چهارکند ولسوالۍ کې زیږېدلی دی. د ولسوالۍ یو لویه برخه خلک هزاره دي چې محقق هم د هغوی له ډلې دی. محقق رسمي زده کړې نه دي کړې، ځکه نوموړي ویلي چې په ماشومتوب او ځواني په وخت کې د دوی په سیمه کې د زده کړې زمینه ورته مساعده نه وه، خو وايي خصوصي او دیني زده کړې تر حده ډېر کړي. نوموړی 20 کلنۍ پورې په خپل کلي او بیا د مزار شریف ښار ته راغلی دی. د محقق پلار په مالداري او کرنه بوخت و. رمه یې لرله او دی له وړکتوب په رمه څرولو اخته و. وروسته یې پر افغانستان د روسانو له برید سره جهاد ته مخه کړې ده. د محقق شخصي ژوند 4 ودونه یې کړي. محقق وایي اول واده یې په 21 کلنۍ کې او 3 نور واده یې وروسته کلونو کې کړي دي. نوموړی د ودونو ثمره 24 اولادونه دي او له ټولو میرمنو او اولادونو سره په یو کور کې ژوند کوي او نوموړی ویلي سي یو خوشحاله او آرامه ژوند لري. د جهاد پر وخت کې د کورنۍ ښځو ګیلمونه ګنډل او د هغو په پیسو یې کور ساته. نوموړی ویلي سي د له سیاست نه کورنۍ خیر نه دی لیدلی او دلیل یې دا شی چې ډیر لږ وخت ورته ورکول شوی او ډیر وخت له نورو خلکو سره بوخت. د محقق په اړه یو حیرانونکی خبر هغه داسې د انټرنیټ معتاد دی. انټرنیټ سره زیات بوخت وي، فیسبوک کاروي، خپرونې پکې ګوري، خبرونه پکې اوري او خپلې وینا ورسره لیکي او تقریبا هر کله چې ورته وخت پیدا کیږي همدې مجازي دنیا ته ننوځي. د ده په وینا 2 زامن یې سیاست سره ښه روان دي چې ورته خوشحاله دي او نور یې نور کارونه کوي. د خپل لورانو په اړه یې څه نه دي ویلي، ځکه دی وایي چې دی شیخ دی او خپلې لورانې یې درسو ته نه دي پرېږي. محقق که څه هم یو شیخ او مجاهد مشر دی، خو موسیقي ته یې ښې او خرابې برخې ورکړي او ښه برخه یې اوري. محقق له کلاسیک فولکلور او حماسي سندرې سره مینه لري او خوښوي. د محقق نظر د سیاستوالو په اړه د ولسمشر غني په اړه یې ویلي چې د افغانستان په ګټه نه دی او ډیر خلک یې دربدره کړي دي. د ډاکټر عبدالله په اړه یې نظر دا و چې مؤدبه او معیاري سیاستوال دی. باراک اوباما د ده په نظر ښکلی سیاستوال، د ښه فکر څښتن، ښه ویناوال او ښه انسان دی. زلمی خلیلزاد په اړه ویلي چې هوښیار، پوه او بریالی ډیپلوماټ دی. نوموړي د خلیلزاد په اړه ویلي دي هغه ځکه وطندار دی چې په مزار کې زیږېدلی دی. دی وایي وخت پر وخت د اړتیا پر وخت نیوکې هم پر خلیلزاد کوي، خو هغه یې ملګری دی. د فوزیه کوفی په اړه ویلي چې د سټنډرډ میرمنه او سیاستواله ده. حامد کرزی په اړه ویلي چې شریف، خانداني، خوشنیته سړی دی. د ګلبدین حکمتیار د ټاکنیز ټیم او د خبرې په اړه چې د هزارهګانو استازیتوب په خپل ټیم کې خپله کوي، محقق ویلي چې ښه به وي چې هزاره مرستیالان یې لرله. مننه.